خرما بارز کیه د اوبو له تیز له راځو دا بوکې ډېر سخت او شیشې نشته ورته. او غټ څوک هم کور کې نشته؟ نه. تاسو راځئ اوبه پسې. موږ دا سره خویندې او بعد راځو او دلته هلته نور کیان نشته، دلته اوبه راخېجو او که چاته سوال کړه که چاته سوال کړی خلکو ته چې موږ سره اوبه راوخېجوئ بوکا باندې. اوبه راخېجوئ او چې څوک نه وي بیا تاسو دواړه خویندې ما دا سره راخېجو. بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړئ پیج درنو قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمندو ملګرو، ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ اړوند د ګوډوکو د ګړنګ ساحې ته راغلي وو. په دغه ساحه کې یو کوهي چې تقریبا 14 کاله پخوا دغو کلیوالو کنستلی و او په دې کې ډېرې ښایسته اوبه وې، خو بدبختانه چې تاسې بهرحال ګورئ چې په دې کې دغو کلیوالو دغه اوبه چې دي دوی په بوکا باندې راخېجول، یعنې د پخواني دود او دستور له مخې دوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې په بوکا باندې راخېجي، خو هلته بیا هم په نورو سیمو کې یا 15 ګزه وي یا 10 ګزه وي او دا تقریبا 4 ګزه خوا او شا کوهي کنستل شوی. نو ډېر مشکل و. په دغه ځای کې غریب خلک او بېوسه خلک به راتله، هغه ماشومان به راتله چې څوک به یې په کور نه و، د دې ساحې نه به یې اوبه وړې، نو په بوکا باندې راخېجول به یو څه ستونزمن کار و. موږ د دې کوهي څه تصویران شیر کړل. یو ورور چې یو شتمن انسان و، الله رب العزت دې ورته نوره ډېره شتمني ورکړي، هغه د دغه کوهي دپاره سولرې او ترڅنګ یې سمرسیبل او د اوبو ډیګۍ او څومره سامان چې په د دې اوبو په راخېجولو کې ورته ضرورت وي د هغې صدقه یې وکړه. راځم او نور د دې کوهي په اړه د دغه مشر سره لږې لنډې خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم کلندر دی. موږ دغه ساحل چې رالو نو تقریبا چې 20 کاله مخکې ورالو، بیا دلته اوبه نه وې، بیا هم د هغې نه شاته دا هلې ځلې وکړې، دا کوهي مو ووال په خپل لاسي کوهي مو ووال، بیا د هغې نه شاته اتیم زموږ دا وس او قدرت د دې دغه ته او کوهي ته دا جوړ نه شو چې موږ یا شیشې په ولګو او یا جنریټر نه دغه په وکړو او اوبه پکې داسې اوبه چې د دې سره په مختلفو قسمو په مختلفو وختو کې زه ورکې وتلی یم، د ذرې قدر کموالی په ده کې هېڅ نه راغلی. او دا د سیمې خلک چې څومره ګاونډیان دي دا ټول غټه واړه دی له رادرومي او د دې نه اوبه څښي، خو زموږ ورته د جنریټر یا د سولر د دې وس او قدرت مو نه شو. اوس یو څوک چې هر څوک الله تعالی دله خیر او ګټې او جنتونه دا ورکاندې، بس یو ورور راغلی او دغه یې راته کړې ده چې موږ له سولر یې راوړو او ډیګۍ مو له راوړو او مارسیبل یې مو له راوړو. الله تعالی د دې له خیر او جنتونه ورکاندې او دا څومره خلک چې رادرومي غټه واړه شپه ورځ به دته په دعاو کې او الله تعالی دله نور هم وس ورکاندې او نور د ملا ورکاندې چې دغه وطن کې دغسې د خیر کارونه وکاندې. کوم ورور چې دغه مرسته کړې او په چا پسې کړې په کوم مړو پسې کړې الله تعالی یې په هغو پسې ورسوي. او موږ دغه ځای له چې څومره خلک دي اوبو له رادرومي دې ته په شپه او ورځ زموږ دا وینا یي چې دې ته دعاګانې وکړئ چې الله تعالی دا صدقه په هغه ورور پسې ورسوي. امین. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوهي موږ ډېر مخکې والی اوبه ډېرې زیاتې دي، خو موږ وس داسې نه ورته لرو او چا چې دا مرسته موږ سره کړې دا کومک د سولرو الله یې دله جنتونه ورکړه، الله یې د مړو افدارانو پسې ورسوي او الله دله وس او دس ورکړه او ټول مړه افدارانو ته موږ دعاګانې کړو د پاره چې الله دی خوشحاله وفات کړه. الله ډېر شته ولوه. نو دلته چې دې ځله ډېر خلک راځي اوبو له او دې څنګو کې کویان دي کله وچ شي کله بیا هغه شي، خو دا انشاءالله چې اوسه پورې نه وچ شوی نه کم شوي او ډېر غریب خلک دلته راځي. الله دله وس ورکړه چا موږ سره دا مرسته او کومک کړی.
ملګرو دغه ساحه چې ده یو وچه ساحه ده خو دا به په څه باندې زرغونه کېږي او ښایسته کېږي به چې اوبه وي ولې چې اوبه د انسان نیم ژوند دی او د دې ځای غټ مشکل چې دی هغه اوبه دي په دې ساحه کې نورو ځایونو کې هم ډېری مشکلات شته چا کویان کنستلي دي دغسې سولرو ته یې ضرورت دی او څوک د اوبو ضرورت لري خو د کوهي د کنستلو وسې نه وي دغه ورور او د دې ورور ترڅنګ چې نور څومره ورونه یاستئ په دغسې مشکله ساحو کې زموږ سره د کوهي په برخو کې او په نورو برخو کې خپلې مرستې وکړئ